شاهین افریدي د انګلند په لیګ کې د میچ په دوران کې جګړه وکړه. د انګلند په لیګ کې د زمان خان او نوین الحق تباهکون بولینګ. د انګلند په لیګ کې حیدر علي یو ځل بیا مټو زور ښکاره کړل چې ډیر زبردست بیټینګ یې کړی دی. د شاهین افریدي د انګلند په لیګ کې ډیر ښه کارکردګي روانه ده، خاص کر د بولینګ سره سره شاهین افریدي په بیټینګ کې هم ډیر ښه پرفارمنسز ورکړي دي. په پرونی میچ کې شاهین افریدي او سپینر بالر ته 2 چکې وهلې دي او یو ته چوکا وهلې و. د انګلند په لیګ کې شاهین افریدي په پرونی میچ کې هم ډیر زبردست ورونه ایستلي وو چې په 3 ورونو کې 2 مهمه وکټ اغستې وي چې جوش بټلر یې کلین بول کړی و. د انګلند په لیګ کې شاهین افریدي په بیټینګ او بالینګ دواړو کې ډیر ښه روان دي چې د خپل لوبډالۍ لپاره د یو آل راونډر په شان پرفارمنس ورکوي. په پرونی میچ کې میچ ریفری په شاهین افریدي باندې 15% د میچ فیس جرمانه ولګوله. شاهین افریدي د امپایر سره ډیر چیل چاړ وکړو. شاهین افریدي څنګه اولنی ور لراغه نو بیټسمن په شاهین افریدي باندې په اولنی بال باندې چکه وهله چې په دویم بال باندې شاهین افریدي ډیر زوردار افیل وکړو، تقریبا چې دغه اوټ خو د امپایر نټ اوټ ورکو چې په دې سره د شاهین افریدي او امپایر ترمنځ چیل چاړ وشو. ډېر خبرې اترې یو بل ته وکړې. تاسو ته ویډیو کلیپ ښکاري، زه تاسو را پوره ویډیو کلیپ نشم چلولی ځکه چې بیا پې کافي رایټ راځي. خو به هر حال په پرونی میچ کې د امپایر سره د چیل چاړ په وجه باندې په شاهین افریدي باندې د میچ 15% جرمانه لګېدلې ده. د نه علاوه د انګلند په لیګ کې زمان خان او حیدر علي په یو لوبډله کې لوبېږي چې مسلسل زمان خان ډېر تباهکون بولینګ کوي. په پرونی میچ کې زمان خان په اخري اوور کې صرف 3 رنزونه ورکړو چې د خپل لوبډلې لپاره ډېر مهم میچ وګاټو. په ډیټا ورز د اخري اوور په مس کولو کې زمان خان ډېره تجربه لري. د انګلند په لیګ کې حیدر علي مسلسل ناکام شو په بیټینګ کې، خو په دې 2 میچونو کې په بیټینګ کې ډېر زبردست کارکردګي کړې ده. حیدر علي په پرونی میچ کې په 140 بالونو باندې 9 رنزونه جوړ کړي دي. د نه علاوه د انګلند په لیګ کې نوین الحق او نسیم شاه هم په یو لوبډله کې شامل دي. نوین الحق د انګلند په لیګ کې تر اوسه پورې صرف 4 میچونه کړي دي چې په دې 4 لوبو کې نوین الحق ډېر زبردست او آوټسټینډینګ بولینګ تر سره کړی دی. نوین الحق په نننی میچ کې د زمان خان د لوبډلې خلاف په 2 ورونو کې 14 رنزونه ورکړي دي چې 2 مهمه او غټي وکټې اغستې دي. د نوین الحق، زمان خان او شاهین افریدي د ښه بالینګ په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ د نه علاوه شاداب خان مسلسل ناکام شوی دی چې په پرونی میچ کې ډیر زیات ټکېدلی و. شاداب خان په پرونی میچ کې په 2 ورونو کې 13 رنزونه ورکړي چې یو وکټ یې پکې هم نه ده اغستې. د انګلند په لیګ کې د پاکستان د طرفه نسیم شاه، شان مسعود، شاهین افریدي، حیدر علي، زمان خان، حسن علي داسې 2-3 نور لوبغاړي لوبېږي. او د انګلند په لیګ کې د افغانستان صرف نوین الحق شامل دی. د انګلند اکاونټ لیګ دا یو ډیر اوږد لیګ دی چې تقریبا دا بر 3 میاشتو پورې جاری وي. په کې 15 ټیمونه حصہ اخلي. نو کېدای شي نور پکې هم د افغانستان لوبغاړي واغستل شي چې کم لوبغاړي وزګار شي نو بر د انګلند پر لیګ کې اغستل کیږي. آلریډي د پاکستان پکې تقریبا 9 لوبغاړي د انګلند پر اکاونټ لیګ کې لوبېږي. نو که تاسو د کرکټ مینوال او په پښتو ژبه کې د کرکټ معلومات کتل غواړئ نو زموږ یوټیوب چینل او پیج در سره فالو کړئ. ملاویږو په بل ویډیو کې. د الله فامان.